سلامونه احترامات کتونکو خدای دې وکړي روغ جوړ خوشحاله به دا وخت د کټکاڼي د احمدزیو په دوکانونو کې موجود یو ساجد احمدزی صاحب را سره دی او دغه ځوانان چې دي په یو رنګ کې چې کوم دوی کپړې کړي دي نو دوی اراده کړې ده ځي ځوان هغه ته چکر ته ځکه چې ځان سره لوښي کودیم تړلي دي په سوزکي کې او سیټونه پکې شته نه درې پکې هواره ده نو ساجد صاحب دغه ټول زه به ورته یم یو رنګ ځوانان دغه یو رنګ ځوانان چکر ته روان دي ته خفه یې که خوشحاله امید صاحب زه به لومړی د ټولو ملګرو د ځوانانو ته د اختر مبارکي ووایم او له هغې نه وروسته زه خوشحاله په دې یم چې دوی که موږ او تاسو وګورو د دوی په تندیو د دوی په شونډو کې مسکاګانې ښکاري خنداګانې ښکاري ښایسته دي ځوانان دي او همدا وخت دوی د ژوند دی د ژوند د ښه کولو دی بهرحال خوشحاله په دې یم چې دوی یوه نمونه جوړې کړي دي کالي کړي دي زموږ په اصطلاح باندې نو زمونږ د ځواني په وخت کې بس دا وایم چې دا چا نه پېژندل چې یو نمونه کالي دي خلک وکړي یو نمونه جوړې دي خلک وکړي دا هم یو نوښت ده په ژوند کې یو نوښت ده په ملګرتیا کې یو نوښت موږ په وخت کې وو لکه چې موږ او هغه دانش دی دغه به کول موږ نه مشر سپین ږیری یم غالبا نو زما په وخت کې نه و خو زه صرف دوی ته د یادواري کوم چې دوی هم هر چېرته چکر ته ځي باید په داسې وخت کې لاړ شي په داسې دغه کې لاړ شي دوی مطلب نه ګاډي ته سپیډ ورکړي نه بل چا ته درد ورسوي نصیحتونه دې شروع کړه دې نه تېر شه زه هغه پوهېږي خیر اوسې بیا ډېر داسې دغه سنجیده کېږي نه غواړم چې سنجیده شي بیا به اخري کې خیر دی ساجد صاحب اصل کې دغه شو کېله شو خو ساجد صاحب کېله په دې شو هغه چې تا ما نصیحت کا او تا ولې پرې نه خو دا نصیحت چې کله ته اوس کوې که نه دې وخت کې دا خلک ټول سنجیده کېږي او زه نه غواړم چې د دوی دا په شونډو مسکا چې دا مشر هم څوک دی ځکه چې نه صحیح په یو غږ یې وشوه هغه کې ټول غږ کړو سیف الله به داسې وکړي که نه امید صاحب سیف الله په خیر راغلی او ستړي مه شئ چېرته روان یې ولا سلامونه احترامات امید صاحب ټول د مخکې عید مبارک شه خیر اوسې ډېره مننه د منزل پته نه لګي او ګاډي والا سره خو هم خبره کړې کوم روزه باندې روان 3 ورځې سورزم لګولې او پته نه لګي چې راځي ګیرې به پرېښي کوم ان شاء الله لګي مالم تا کړی پښ ها بچا کار تر باندې سونګي وغړاو کنه آی چې ته خپای کو خوشاله زه خوشاله ام چکر تر باندې ها یو دوا بیتونه وای ولا مې سم زما خو شاعري سي بل کوم بنا لري کنه پوه شو چې دوا بیتونه ډېر نه لکه دا بل چې وغل کله غسل غونډې لړغونه غسل پوه شو چې پن زما په وګو پروت داستا د غم دی زه وړې نشم دا غم دې څومره کم دی او دا زما شیدای تعالی را دا خای چې پتا باندې د خدای رحم کرم دی او بس شه د جنت ته بس کوي د ځانه هم یو کار په دنیا کې کړی سم دی او چې ستا مینا نن و مال رسول وشوه دا هما باندې ستا ظلم دی ستم دی ډېر الله او چې رکیب ته سرګن زما وراس کړو ای عادل څنګه یار څنګه سلام ډېر رښتیا خبرې سالار صاحب وایي ساجد صاحب محترمه زم ستا تاثیر لاندې راغلم کرامات خو دې شته خبره دا ده چې تا ورته نصیحت کوو نو دوی ته نصیحت ضرورت ځکه نشته چې دا شانتې رهبر لري هغه وایي چې کوم کار دې کړی سم دی او ته به څه د جنت تمه لري نو دوی به ټول کارونه سم کوي په خیر سره انشاءالله چکر به هم لګي پوه شوې نو دوی ته د نصیحت ضرورت نشته خو دغه یو دوه خبرې به چې دی تا سره هم کوو او خبرې به دا وي چې تاسې دغه یو رنګ خوښ کړی دی ځکه چې زما بیل ذوق دی ساجد احمدزي صاحب بیل ذوق دی د سپین خوښوي زه تور خوښوم بل به زیړ خوښوي څنګه په یو رنګ کې به ځان بدل که دا خو د کلي برکت د څه به کوو ته خفه یې که خوشحاله ورور ما خبرې نه کوي خبره دی دا چې دا ملګری چې د ورور د ملګرتیا په منځ کې دا فرق یې که نه چې ورور خدای درکړی
او مرګري تا خپل ځان ته کړی انتخاب ستا په لاس کې ده انتخاب ستا په لاس کې ده او کپړو نو الحمدلله د دوستانه می دا ټول لکه سره ټول روزګار والا دي روزګار راکې یو الحمدلله نسته شکر ده او چې یو بل خبر نه بیا جوړې کټ کړي ټول یو مشرم ټاکلی لکه اوس سیف الله صاحب خپل به جوړه ټول ته کټ کی رنگ د خو خو رنگ او الحمدلله ډېر چا خو کړی ده جوړه خو سیف الله زرحمان خو کړی وکنه زرحمان خو کړی و جوړه راته هغه شیرونه ماشاءالله د تل سیر لکه اندسي جوړې کټ کړي یو شان باندې اختر کی ودونو کې خادي کې اکثره د موږ جوړې ټولې څوک رنگ چا خو کړو رنگ زرحمان خو کړی ها بیا تاسو منلای ور سره زیر رحمان په دې باندې د کوم تعویض کړی چې ستا ذوق خامخا دوی منی در سره کیسه خرابه ده دی چې ما مشمره درګډې وه زه بیا خپل د کلم جان صاحب کلم جان دا نه ده دا بیا د مونږ لږ سینیر نائب صدر دا ده دی به ماشاءالله ښه دی ټول په کول د خپل ده هو دی به تاسو مهرباني بس خپل یو خوږ دا وخت تاسې هغه ته ګوره چې برکت وشي که تاسو خو هغه بیا هلته وایي تاسې د چکر باندې وځو دا دعا کوو که نه بیا صورت ووایم هغه به اخري کې وایي چې کله دعا کوو اوس ووایي چې دا فنډ چا سره ده پیسې پیسې خو بس یو کسې مني حال نه لکه چې لکه دا خبره نه تاسو اخر کې راسو کسې ځان کې پټ کې داسې نه چې دغه راغلی دی چې جب ونه وایي نه نه وتخیله لکه بیا پن خو اخري کې حساب اوس یو څه ووایم خپه خوشاله څوک خوشاله روزه خوړلې زه روزه خوړلې وه ولا هم خو کوي ګپ شپ او مې څه هغه چې دلته راغلی اختر نه مخکې اعتکاف ته ناست وي که نه لس ورځې خو کېناستو خو بس هغه هم نیمایي کې راوتښتېدو هو که نه خلک هم نه پرېږدي نو کوم ځای ته روان یې ولا بس شاید ډېره وړکې وه چې کوټ پر ولاړ شو که نه مونږ خو ارادې ډېرې لرې وې خو اصل کې سیده ګرمي ده مطلب شپه م را روانه ده بېرته هو انشاءالله شپه کور ته بېرته را رسو دا هم ښه خبره ده ځکه چې ډېر زیات ګرځېدل لرې تګ هم ښه نه وي بس دومره ده چې د خپل روحیه سالاره لاړې ستا خبرو نمبر ده نه کلام ته خو لاړو هغسې مري کلام دا ټول هم کتلي دي داسې اوس مري او کلام او د انګور څه فرق دی خپلو کې ولا مري او کلام کې داسې فرق ده چې هلته موسم ډېر یخ ده یو ډېر جانانه موسم وي ښکلا ډېره ده منظرې ډېرې لري هوا یې صفا ده اوبه یې صفا دي او شور ماشور دومره نشته که نه فضا ډېره صفا ده څو ملګري موږ فی الحال 14 ملګري یو 14 ملګري د ده په خوبۍ پوهېږې د څه شي شوق ډېر دی یاره دا نوم یې واخله اول نجیب خان دی دا چې خبرې کوي یو منټ داسې ډېر وایي او د ده نوم یې واخله او د ده خوبې دا فرمان نومېږي او دا احساساتي کېږي ډېر سره غوسه کېږي ډېر سیریس وي که نه هسې ګپ نه ګپ لګوي او راشه ورکې لرې لاړئ د ده خوبي دا چې ته مرکه کې دی ځان ته خپوي ده ته چې ته خبره کوې بس سوچ بل چېرته یو 2-3 پیرې به ورته چې هرې پره وګوره دا به هغه نه څه داسې به